د کابل ښار ښوونځیو ته د لابراتواري وسایلو توزیع د زده کړو د کیفیت لوړولو په موخه د افغانستان د پوهنې وزارت په نوې هڅه کې د کابل ښار د پوهنې ریاست له لوري لسګونو ښوونځیو ته د ساینسي لابراتوارونو لپاره پرمختللي وسایل او تجهیزات توزیع شول. د کابل ښار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي موږ هڅه کوو چې د ښوونځیو علمي بنسټونه پیاوړي کړو. دا لابراتواري وسایل به د زده کړو کیفیت ته عملي بڼه ورکړي او زده کوونکي به د تجربوي زده کړو له لارې ښه مفاهیم زده کړي. د کابل ښار پوهنې ریاست د منابعو ادارې د امریت په هلو ځلو باندې د دغه لابراتواري موادو خریداري شوې ده چې ډېرې زیاتې پیسې پې مصرف شوي، تقریبا 6.5 میلیونه افغانیو په اندازه خریداري شوې چې تر 14 زره قلمو زیات اجناس او مواد اخیستل شوي دي. دا به تاسې ته توزیع کیږي. هر یو مکتب تاسې تقریبا 50 مکاتب دي یا 50 لیسې دي. 211 قلمه مواد به ورته توزیع کیږي. څنګه مو چې مخکې په ډېر اخلاص او صداقت او امانتدارۍ سره خدمت کړی، له تاسې نه مو هیله دا ده چې په راتلونکي کې له دغو موادو نه هم همداسې سالمه استفاده وشي او شاګردانو ته په اختیار کې ورکول شي. خاص کر هغه معلمین د لابرانت معلمین چې دي د هغوی توجه غواړو د دې لپاره چې الحمدلله زموږ او تاسې په شاګردانو کې ډېر ښه استعدادونه شته. داسې نظري زده کړې هغوی کوي، په څنګ کې یو څه عملي زده کړې هغوی ته کوشش وشي، زمینه ورته برابره شي. انشاءالله العزیز چې په راتلونکي کې به موږ او تاسې ښه تخنیکي او مسلکي اشخاص روزلي، جامعې ته به مسالم اشخاص تقدیم کړي وي. خیر به د موږ او تاسې لپاره او د ټول ملت لپاره وي انشاءالله العزیز. همدارنګه هغه زیاتوي چې موږ په دغه هڅه کوو چې د زده کوونکو لپاره هم د دیني او هم د عصري زده کړو زمینه برابره کړو. هغه وویل و در آینده هم همین قسم یک به دیگر دست بدیم، به یک اتفاق و اتحاد کوشش میکنیم که به فرزندان ملت زمینه درس و تعلیم دینی و عصری را مساعد بسازیم تا که در آینده نسل‌های یا اولاد و فرزندان ملت ما امو زندگی باقی خویش را در روشنایی و در فضیلت و برکت علم تیر کند و پیش ببرد. د یاد ریاست مسؤلینو دا هم زیاته کړه که وغواړو چې زموږ زده کوونکو د نړیوالو زده کوونکو سره سیال کړو، موږ باید ساینسي علومو ته زیاته پاملرنه وکړو او زده کوونکو ته یو ښه روحیه د زده کړو په برخه کې ورکړو. که چیرې موږ وغواړو زموږ ښوونځي د نړیوالو ښوونځیو سره په معیارونو برابر کړو، که چیرې زموږ زده کوونکي د نړیوالو زده کوونکو سره سیال وګرځوو، زموږ ستاسو کوشش به دا وي چې موږ باید زیات تاکید په ساینسي مضامینو باندې وي. عزتمندو موږ په مربوطه مکاتبو کې الحمدلله د لابراتوار په برخه کې ډېر ښه امکانات لرو، خو راځئ له دغو امکاناتو څخه ښه استفاده وکړو. عزتمندو موږ مدیر صاحب باید دغه خپلو شاګردانو ته دا یو انګیزه ورکړي چې محترم شاگرد صاحب کله چې ته فارغېږې تا نه باید ډاکټر جوړ شي، چې کله ته فارغېږې تا نه باید یو ښه انجینر جوړ شي، چې کله ته فارغېږې باید له تا نه یو ښه معلم جوړ شي. دغه خبرې هغه وخت موږ کوی سو چې موږ په ښه شکل تدریس کړی وي، یو مدیر د مربوطه معلمینو ښه کنټرول کړی وي، ښه نظارت کړی وي. خلو دغو اجناسو چې موږ نن درته اخیستي دي او په مربوطه مکاتبو کې توزیع کوو، د دغو څخه یې ښه استفاده کړې وي. نو راځئ عزتمندو هغه امکانات چې موږ لرو باید له هغې څخه په اعظمي توګه استفاده وشي. د نوموړي ریاست د مسؤلینو په خبره چې د 6.5 میلیون افغانیو په ارزښت دغه مواد پیرودل شوي دي چې د کابل ښار د 14 ټولو تعلیمي حوزو له لورې به ښوونځیو ته 211 قلمه دغه مواد ورکړل شي.